د افغان کډوالو پر ضد د پاکستان لوی درستیز تازه اعلان وایي د دوی له لاسه زموږ امنیت او اقتصاد خراب شوی. جزئیات هم دلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې پاکستاني پوځ د افغان کډوالو پر سر له غرب څخه میلیارډونه ډالر مرستې ترلاسه کړي او خپل ډالري جنګونو کې له دوی څخه ګټه واخیسته، خو اوس ملامتوي هم افغانان. عاصم منیر وایي ناقانونه کډوال د خپلو ګټو لپاره په ډیر عزت وباسو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز هم له خپل هیواده د بې اسنادو افغانانو د ایستلو ملاتړ وکړ. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو په اړه د موقت حکومت د پریکړې د ملاتړ په ترڅ کې ویلي چې دا فیصله د پاکستان ګټو ته په پام کې شوې. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې لوی درستیز جنرال عاصم منیر پرون چهارشنبه په پیښور کې د پوځي صاحب منصبانو یوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې بهرنیان چې موخه یې ترې افغانان دي د پاکستان امنیت او اقتصاد په جدي ډول اغېزمنوي. منیر همداراز ادعا وکړه چې بهرنیان په ډیر درنښت له پاکستان ایستل کیږي، خو حقیقت کې بیا خپاره شوي ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې افغان کډوال ډیر په بې عزتۍ او غیر انساني توګه له پښتونخوا څخه شړل کیږي، پیسې او جایدادونه یې ترې اخیستل کیږي او تش لاس افغانستان ته لیږدول کیږي. که څه هم ادعا کیږي چې د پاکستان لنډمهاله حکومت د کډوالو د ایستلو په شمول مهمې پریکړې د پوځ په مشوره کوي، خو دا لومړی ځل دی چې د بې اسنادو کډوالو د ایستلو په اړه د لنډمهاله حکومت د پریکړې ښکاره ملاتړ کوي. تر دې مخکې افغان حکومت اعلان کړی و چې افغان کډوالو سره د پاکستان ناوړه چلند به دوی بې ځوابه پرې نږدي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.